السلام علیکم، زه ایملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې ټول روغ اوسئ. د جاوا سکرپټ د کلاس 28مه ویډیو ده. په دې ویډیو کې به موږ تاسو انونیمس فنکشن باندې خبرې کوو. نو زه مخکې ګورو چې دا موږ سره څه شی دی او څه لپاره استعمالیږي. انونیمس فنکشن هم موږ سره د فنکشن یو ډول دی. تیرو څو ویډیوګانو کې موږ پر فنکشن باندې وغږیدو، پارامټرایز فنکشن باندې خبرې وکړې، د فنکشن سره چې کوم ریټرن ویلیو پر هغه وغږیدو. نن انونیمس فنکشن وایو. مونږ پخوا چې کوم فنکشن اخیستو، نارملی به مونږ فنکشن اخیستو، فنکشن ته به مونږ یو نوم ورکوو، هغه نوم څه به مونږ پکې خپل سټیټمنټ لیکه. بیا مو چې کله غوښته دغه سټیټمنټ رن شي یا دغه فنکشن کال شي، نو د هغه لپاره به مونږ د دې فنکشن نوم لیکو او دلته به مونږ ورته بریکټس اچوو. نو مونږ سره به دا فنکشن کال شو. دا هغه نارمل فنکشن دی چې مونږ مخکې کلاسونو کې ووایو. خو انونیمس فنکشن چې دی، چې کله مونږ فنکشن اخلو نو هغه فنکشن ته به مونږ نوم نه ورکوو. لکه دلته مونږ ډیمو نوم ورکړی، خو دلته مونږ هیڅ نوم نه ورکوو. دغه فنکشن به مونږ سره هیڅ نوم نه لري او دغه چې مونږ کوم کوډ لیکو هغه مونږ پکې هماغسې لیکلی شو لکه مونږ نارمل فنکشن کې لیکو. او چې کله بیا مونږ غواړو دې ته کالینګ وکړو، نو دا فنکشن به مونږ یو ویریبل ته اچوو. نو دلته به مونږ یو ویریبل اخلو، دا فنکشن به هغه ویریبل ته اساین کوو. له هغه وروسته چې کله مونږ غواړو دې ته کالینګ وکړو، نو مونږ هغه ویریبل لیکو، د هغه مخې ته قوسونه اچوو، نو مونږ سره به دا فنکشن کال شي. د دې او د دې ترمنځ همدغه فرق دی چې د دې فنکشن نوم نه وي، بلکې دا یو ویریبل کې سټور وي او دا فنکشن ځان ته نوم لري او په همدغه نوم باندې کال کیږي. دا مونږ یو ویریبل ته اچوو. ویریبل ته اچولو نه وروسته بیا چې کله مونږ کال کوو، نو هماغه ویریبل لیکو، هغه مخې ته قوسونه اچوو، هغه مونږ کال کوو. بله خبره، موږ سره انونیمس فنکشن وذ پارامټرز دي. چې کله موږ نارمل فنکشن کې پارامټر ورکول، نو موږ به فنکشن لیکلو، نوم به ورکولو، بریکټس کې به موږ ورته پارامټر لیکل. او موږ بیا کولی شو یو کوډ دلته دننه ولیکو او دغه پارامټر څخه کار واخلو. کله مو چې غوښته دغه فنکشن کال کړو، د پارامټرز ته ارګومنټس پاس کړو، نو موږ به فنکشن نوم لیکو، بریکټس به ما چې هلته به مو ورته دې ځینه ارګومنټس پاس کوو. احمد بلاړو ا ته او جواد بلاړو بی ته. دلته به اپریشن وشو، بیا به موږ سره ریزلټ شو کېدو. انونیمس فنکشن کې به څه کېږي چې موږ به لومړی یو ویریبل اخلو. ویریبل کې دننه به موږ یو فنکشن اخلو او دغه فنکشن به نوم نه لري، ځکه دا موږ سره انونیمس فنکشن دی. هماغسې دلته موږ کولی شو پارامټرز ورکړو لکه ای او بي. بیا دلته موږ کولی شو یو سټیټمنټ ولیکو. لیکل نو چې کله موږ بیا غواړو دې ته کال وکړو، دغه پارامټرز ته ارګومنټس پاس کړو، نو بیا هم موږ د ویریبل نوم لیکو، قوسونه اچوو. قوسونو کې دننه موږ دې پارامټر څخه ارګومنټس پاس کوو، لکه احمد بلاړ شي ا ته او جواد بلاړ شي بی ته. هماغه یوه خبره ده، دواړه خو صرف دونه دی چې د دې ځان ته یو نوم وي او دا چې دی دا یو ویریبل ته وي او هغه ویریبل نه موږ کار اخلو. دې ته ویل کېږي انونیمس فنکشن وذ پارامټرز. راځو انونیمس فنکشن وذ ریټرن. ساده فنکشن کې به موږ یو فنکشن واخیستو، نوم به مو ورکولو، پارامټرز به موږ پاس کولو، هغه نور څه به یو کوډ اکزیکیوټ کېدو او دا کوډ کې دا چې څه ریزلټ راتلو هغه به موږ ریټرن کوو. کله به مو چې غوښته دغه ریټرن شوي ویلیو نه کار واخلو، نو دلته به موږ یو ویریبل اخیسته او دغه فنکشن چې به موږ کال کوو، د ویریبل ته به موږ اساین کوو. د دې ځینه چې څه ویلیو راتلو هغه به د ویریبل کې موږ سره سټور کېدو او بیا موږ کولی شو دغه ویریبل د ډاکومنټ ډاټ رایټ په واسطه پرنټ کړو. همدغه طریقه موږ سره په انونیمس فنکشن کې هم د موږ به یو لومړی یو ویریبل اخلو، ځکه چې دلته موږ سره فنکشن نوم لري، دا نوم نه لري، نو موږ دغه فنکشن دی ویریبل ته اساین کوو. کله مو چې ویریبل واخیستو، فنکشن لیکو، دا د ویریبل ته اساین کیږي. پارامټرز ورکوو، پارامټرز ورکول نو وروسته د فنکشن باډي شروع کیږي او بیا دلته موږ ورته خپل هغه ویلیو ریټرن کوو. نو بیا دلته موږ ورته هماغه خپل عملیه ترسره کوو او کوم ټوټل یا چې کوم ویلیو یا چې کوم ریزلټ لاسته راځي هغه موږ ریټرن کوو. اوس دا به موږ بیرته څنګه ترلاسه کوو؟ نو دلته به موږ بیا هم یو ویریبل اخلو او چې کله موږ دغه ویریبل اخلو، دغه ویریبل ته چې موږ اساین کوو، دغه ویریبل چې فنکشن لپاره دی، دې ته به موږ کالینګ کوو او دا به دې ویریبل ته اساین کیږي. بیا چې کله غواړو دې ریزلټ وګورو، نو موږ هماغه ډاکومنټ ډاټ رایټ په واسطه کولی شو د هغه ریزلټ وګورو. نو دا موږ سره د انونیمس فنکشن هغه استعمال دی او کار دی. اکثر ځایونو کې ډیرو ځایونو کې جاوا سکرپټ کې موږ سره انونیمس فنکشن استعمالیږي. نو ښه و چې تاسې پرې پوه اوسئ. اوس ځو ایډیټر ته او دغه څه چې موږ وکړه دغه ټول موږ عملاً ګورو. نو لکه څنګه چې تاسې ګوري، یو ځل بیا هم زه خپل ایډیټر کې یم. د HTML بیسیک کوډ دی، له هغه نه علاوه دلته موږ سره H1 ټیګ دی، پکې انونیمس فنکشن لیکل شوی دی. د هغه نه لاندې موږ سره د سکرپټ ټیګز دی او په دې کې به موږ خپل جاوا سکرپټ کوډ کوو. نو دا که چېرته زه رن کړم، فلحال تاسې ګورئ موږ سره داسې یوه صفحه راځي. نو راځو انونیمس فنکشن اخلو. د هغه لپاره به موږ لومړی یو ویریبل ډیکلیئر کوو. نو دلته موږ سره یو ویریبل دی ا په نوم باندې. اوس دې ته به موږ دغه فنکشن ور اچوو. نو راځو لیکو چې فنکشن
او له هغه نه وروسته قوسونه چې قوسونه وروسته بیرته خپل بریکټ سٹارټ کوو تر څو زموږ دغه د فنکشن باډي سٹارټ شي. خو ځکه چې زه هر څه عملیه وکړم مثال دا ورته لیکم چې ډاکومنت ډاټ رائټ او دلته راځم ورته لیکم چې this is anonymous function. نو دا ما ورته ولیکو سیو. اوس چې کله مونږ پاڼې ته راشو لکه تیر ځل چې مونږ فنکشن اخیستو راتلو سبا نه کېده اما خبره ده ځکه مونږ تر اوسه د فنکشن ته کال نه دی کړی. نو دا فنکشن خو مونږ سره نوم نه لري دا مونږ د ویریبل ته اساین کړی نو مونږ به دغه ویریبل ته کال کوو. نو لاندې راځو ویریبل لیکو چې آی هغه نو څه ټکي قوسونه اچول نو څه سیمکالن وراچو سیو چې کله راشو ریلوډ باندې کلیک کړو نو تاسو ګورئ چې کوم میسج مونږ فنکشن کې لیکلو هغه ته مونږ سره پرنټ شو. نو دا مونږ سره د انونیمس فنکشن هغه کار دی. لنډه او اسانه خبره چې یو ویریبل به تاسو ډیکلیئر کړئ او هغه ویریبل ته به تاسو همدغه فنکشن وراچوي او دغه چې تاسو هر کوډ لیکل غواړئ هغه ولیکئ چې کله بیا غواړئ د فنکشن ته کال وکړئ ویریبل لیکئ او دغه مخه ته قوسونه چې تاسو به دغه کوډ یا دغه فنکشن رن شي. بل خبره مونږ سره د پارامټر لپاره ده چې کله مونږ پارامټرز لیکو نو مونږ کول شو ویریبل واخلو ویریبل ته به اساین کو فنکشن او دلته راځو قوسونه کې مونږه پارامټرز پاس کوو مثال a b او c. نو پاس کړو راځو باډي د فنکشن سٹارټ کو ورته وایو چې ما سره دلته یو بل ویریبل واخله د ټوټل په نوم باندې او دې کې ما ته جمع کړه a plus b plus c. دا به ما سره جمع شي او چیرته به اساین شي ټوټل ته به اساین شي او اخر کې تر راځم ته لیکم چې ډاکومنت ډاټ رائټ او دلته به ما سره د دې ټوټل چې څه ویلیو د هغه به موږ سره شو کیږي. نو اوس دغه فنکشن ته کال کوو او د پارامټرز ته ارګومنټس پاس کوو نو د هغه لپاره راځو لیکو چې a او a ته قوسونه چې راځو دلته ورته وایو چې موږ سره لومړی چې a لپاره کومه ویلیو د هغه شل او د b لپاره چې کومه ویلیو د هغه لس او د c لپاره چې کومه ویلیو د هغه شل. نو دا به موږ سره ریزلټ کې 50 راځي ځکه شل او شل سلويخ او لس چې سره یو شي 50. چې کله زه راشم ریلوډ باندې کلیک کړم نو تاسو ګورئ د موږ سره 50 راغی. نو په دې ډول تاسو کولای شئ انونیمس فنکشن سره پارامټرز پاس کړئ او د هغه چې کوم ارګومنټس دي هغه د دیوال لار څخه ورله پاس کړئ. نو دې کې څه غټه خبره نه ده موږ ویریبل واخستو فنکشن مو ورله اساین کو فنکشن کې د موږ پارامټرز ولیکو چې a b c دنه راغلو دلته مو یو بل ویریبل واخستو ټوټل په نوم باندې او دې ته مو اساین کړو a plus b plus c. د چې کوم ټوټل راځي هغه ټوټل ته اساین کیږي او بیا مو دغه ټوټل راوښو ډاکومنت ډاټ رائټ واسطه پرنټ کړو. د چرالو کالینګ موږ کالینګ کې یو ځای موږ د ارګومنت پاس کړو نو دلته مو ویلیو راغی د شل راغی بیتا او لس راغی او بخې شل راغی a ته لس راغی بیتا او شل راغی c ته او دلته سره جمع شو هغه موږ سره پرنټ شو. نو دا موږ سره پارامټرایز انونیمس فنکشن خبره. اوس راځو کچېرته موږ ریټرن ویلیو لرو د هغه لپاره دواړه کار کوو اما پارامټرز پاس کیږي هم به ریټرن ویلیو لري. نو څنګه زه راځم یو ویریبل ډیکلیئر کوم a په نوم باندې او دې ته زه اساین کوم فنکشن او فنکشن ته د پارامټرز ورکوم دوه له هغه نور سره راځم دلته زه یو بل ویریبل اخلم د ټوټل په نوم لکه تیر مثال د موږ سره ورته وایم چې a plus b او چې هر څه راځي هغه به په دې ټوټل کې موجود وي او اخر کې راځم ورته وایم چې موږ سره ریټرن کا ریټرن مطلب دغه ویلیو چې لاس راځي دا بیرته ولېږه تر څو موږ کولای شو د دې نه مزید کار واخلو. نو دا به موږ سره بیرته ریټرن کړي ټوټل یعنی ټوټل چې هر څه راځي هغه به موږ سره ریټرن کړي. اوس چې کله راځو غواړو دې ته کالینګ وکړو ارګومنټس پاس کړو نو زه راځم a لیکم او قوسونه وراچوم او ورته وایم چې د a لپاره سلويخت ولېږه او د b لپاره 50 ولېږه چې دا به ټوټل موږ سره نوي شي. خو که چېرته زه اوس راشم او دا ریلوډ کړم دلته به موږ سره هیڅ ریزلټ نه راځي ځکه چې دلته فی الحال موږ سره صرف ویلیو راغلی او هغه ویلیو موږ پرنټ کړی نه دی. د دې پرنټ کولو څو لارې دي. یو لار دا چې همدغه راواخلې بل ویریبل ته اساین کړي مثال راځم یو بل ویریبل اخلم د x په نوم باندې او دغه فنکشن چې ما کال کړی دا بدلته x ته اساین شي. او چې غواړم زه دا پرنټ کړم نو راځم لیکم چې ډاکومنت ډاټ رائټ او دې کې به زه خپل x وراچوم نو x کې څه موجود دی x کې موږ سره دغه a فنکشن کال شوی دی او a فنکشن کې یو ویلیو ریټرن شوی دی a plus b. نو دا سیو کړم او راشم ریلوډ کلیک کړم تاسو ګورئ موږ سره نوی لاس ته راغی او یا هم زه ډایرکټ راځم ساده کار کوم یس جنجال نه جوړوم ډایرکټ هم دغه فنکشن ډاکومنت ډاټ رائټ کې لیکم نو زه لیکم چې ډاکومنت ډاټ رائټ د هغه نور سره راځم همدغه چې کوم فنکشن اخیسته کال کړی دی دا دیز نه کټ کوم او راځم دلته دی کې پیسټ کوم اخر کې سیمی کالن وراچو سیو چې کله راشو ریلوډ کلیک کړو نو ګوره بیا هم موږ سره همغه ریزلټ
لاس ته راغی. نو تاسو کولای شئ په دغه طریقې سره د انونیمس فنکشن څخه کار واخلئ. راتلونکو کلاسونو کې زموږ ډیر زیات په درد خوړل کیږي، نو دا بیا تاسو هلته پرې خپويږئ. نو خو دې وکړي چې موضوع مو اخیستې وي، په درس پوه شوي اوسئ. که بیا هم څه پوښتنه وي، څه غوښتنه وي، څه وړاندیز وي، تاسو کولای شئ ماته کمنټ پرېږدئ. تر بیا چې زه راځم تاسو په خدای سپارم. ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.